الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك كتاب كي ثلاثة الأصول وأدلتها دا دين دري بنيادي أصول أو داغي دلائل دا دي دا شرح روانه و دا الله بتوفيق سرا او دا پاقی کی یو لسم درس و بیان دے چی منگا پا دی کی دا دین اغا اصول بینول دری چی دا غی پا بارکی با تپوس پا قبر کی هم کیگی او پا دنیا کی خود آگئی تپوس هر وقت کی دیشی او یو مسلمان چی دینو دری خبرونا دا دین با لازم زان خبری ځکه چې دا خبرې دي چې په دې د ځان خبر کړی نه یي نو تا هغه شان مسلمان نشي جوړېدی څنګه چې شریعت غواړي. اولنی بنیاد هغه دی چې رب دې څوک دی، د هغې په باره کې تفصیلي خبره شوې وه چې زمونږ رب الله دی، بیا موږ څنګه پیژندلی دی، اقسام د توحید د هغه سره په عباداتو کې څوک نه شریک کوي، دا ټولې خبرې تیرې شوې وي. بیا دویم بنیاد د دین په باره کې چې ته خپل دین وپېژنې چې ستا دین اسلام دی او د هغې تعریف موږ بیان کړی و اسلام څه ته وایي. بیا د دین مرتبې درې بیانې شوې وي: اسلام، ایمان، احسان. بیا د هرې مرتبې ارکان دي خپل، نو د اسلام 15 ارکان دي، بیا د ایمان 6 ارکان دي، او بیا د احسان 2 رکنه دي یا 1 رکن دی چې د هغې وضاحت په آخرني درس کې شوی. فرق موږ بیان کړی و په اسلام او په ایمان کې څه فرق دی، احسان څه ته وایي، د احسان اقسام، دا ټولې خبرې بیان شوې وي. نن به انشاءالله هغه دریم اصل او بنیاد بیانو، خو د هغې نه مخکې چې موږ هغه دریم بنیاد بیان کو، مؤلف رحمه الله په دغه خبرو باندې دلیل راوړی دی چې د اسلام 15 ارکان دي، ایمان څه ته وایي، احسان څه ته وایي، دا ټولې خبرې بیان شوي. اوس تا ته وایي راشه دلیل واوره د قرآن او د حدیث نه. نو د قرآن نه چې کوم دلایل وه خو بیان شوي وو، ما تاسو ته بیان کړي مو، تاسو اورېدلي وو. والدلیل من السنه، او دلیل د سنت نه د احادیثو نه واوره. حدیث جبریل المشهور، حدیث د جبریل علیه السلام چې هغه مشهور حدیث دی. دې حدیث ته حدیث جبریل ولې ویلی کېږي؟ وجه دا ده چې په دې کې د جبریل علیه السلام تذکیره د هغه راغلی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوات، نو ځکه دې ته ویلی کېږي حدیث جبریل المشهور. مشهور دی، د علماو په منځ کې مشهور دی او د هغه عوامو په منځ کې مشهور دی چې هغه د دیني علومو سره څه نه څه شوق لري، نو دا حدیث اکثرو کتابونو کې مخې ته تېرېږي یا د علماو نه یې اورېدلی. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه روايته ويجي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، من قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرخواك ناسو، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. یو سړی اچانک راننوتو مسجد نبوي ته، تک سپینې جامې اچولې او تک تور ویښتې و، صفا ستره جامې وې، ویښته ښه برابر و. لا یرا علیه اثر السفر، د سفر اثرات پرې نه ښکارېدو. یو سړی په سفر باندې لاړ شي یا راشي نو ګډوډي، کپړې ګډوډي، ویښتې ګډوډ شوي، حالاتو نه پته لګي چې دا سړی د سفر نه راغی، خو په دې سړي باندې اثرات نه ښکارېدو. ولا يعرفه منا احد، وجب دا چې موږ کوم چا نه پېژندو، و چې د سفر اثرات پکې نه ښکاري، معنه دا چې دی د خوا او شا علاقې دی او دلته نږدې دی، خو هلته چا پېژندوم نو.
حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناستو فاسند رکبتیه الى رکبتیه د خپل زنګنانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنګنانو ته مخامخ کړو ماتې کړو او بالکل نیغ د زنګنانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنګنانو ته مخامخ کړو ووضع کفیه علی فخذیه بیا د خپل ورغوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې زنګنانو کېښودو په دې ورنانو باندې وقال یا محمد او دی ورته وایي چې ای محمده ګوره دی ورته نه وایي چې یا رسول الله وجه دا دی چې د دې دپاره دا کار وکړو چې صحابه کرام دا ګمان وکړي چې دا څوک بانډچي راغلی دی لکه بانډچیانو به اکثر چې برالو یا محمد به ووایي ځکه چې بانډچیان آدابونه ډېر زیات نه خبر ورته وی یا محمد صلی الله علیه وسلم اخبرني عن الاسلام ما ته د اسلام په باره کې ووایي چې اسلام څه ته وایي و دې ځای کې دا جبریل علیه السلام خبر دی چې اسلام څه ته وایي خو تپوس کوي دلته دا فایده ده ساتئ چې د سوال یو قسم دام دی چې انسان دې دپاره تپوس وکړي چې خوا او شا دا خلک څه شي دا خبر شي کله تپوس دې دپاره چې سړی ځان یوازې خبروي او کله دې دپاره چې ملګري خبر شي دا هم فایدهمند سوال دی یو سړي ته پخپله د مسلې پته خو د عالم نه د استاذ نه د شیخ نه په دې تپوس وکړي چې د مجلس ته نور ملګري دوی هم د دې مسلې نه خبر شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا اوس هغه مسله ده ګوره موږ وی اسلام او ایمان کې څه فرق دی اسلام ظاهري اعمالو ته وایي ایمان باطنی اعمالو ته موږ دا فرق دی او بیا موږ ارکان ذکر کړو چې د اسلام 15 ارکان دي نو دلیل پې دا دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ته به ګوهي ورکړې د دې خبرې چې نشته د عبادت حقدار مګر یو الله وان محمد رسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی نو دا ولنې رکن دی د اسلام دې باره کې خو اوږدې خبرې شوي وتقیم الصلاه مونځ به کې وتؤتي الزکا او زکات به ورکې وتصوم رمضان او رمضان میاشت روجې به نیسي وتحج البیت ان استطعت الیه سبیلا د الله د کور به حج کې که طاقت ته سره و د تلو دا 15 ارکان دي او دا ټول ظاهري اعمال دي فقال صدقت جبریل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی رښتیا دي وی اسلام هم دغې ته وایي صحابه کرام وی فعجبنا له یسأله موږ ډېر تعجب وکړو چې تپوس هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کوي او بیا ورته وایي ته رښتیا دي وي قال فاخبرني عن الایمان بیا ورته ایمان څه ته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تؤمن بالله په الله باندې ایمان ساتل د ایمان تعریف موږ تفصیلي بیان کړو او بیا دا چې په دې کې دننه عقیده هم دی عمل هم ده وینا هم پکې ده او کمیږي او زیاتیږي نو ایمان ساتل په الله باندې دا اوس د ایمان هغه ارکان دي شپږ وملائکته او په ملایکو باندې وکتبه او په آسماني کتابونو باندې ایمان ساتل ورسله او د الله په پیغمبرانو باندې ایمان ساتل والیوم الاخر او د آخرت په ورځ ایمان ساتل وتؤمن بالقدر خیره وشره او په تقدیر باندې به ایمان ساتي که خیر دی او که شر دی دا تفصیلي موږ بیان کړو هر یو رکن ته موږ اشاره کړو قال صدقت یو رښتیا دي دا اوس ټول باطني اعمال دي دننه دي بهرې پته نه لګي قال فاخبرني عن الاحسان ورته احسان څه ته وایي د احسان تعریف هم مخکې تېر شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان تعبد الله کانک تراه د الله داسې بندګي کول ګویا کې تا الله وینې یعنی یقین او ایمان هغه درجې ته ورسي چې انسان داسې لګیږي لکه دی چې الله وینې فإن لم تكن تراک دغه درجه کې نه که ته نه وینې فإنه یراک نو هغه ته وینې قال فاخبرني عن الساعه جبریل علیه السلام ورته ما ته د قیامت په باره کې ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ما المسؤول عنها باعلم من السائل
د چا نه چې وایي تپوس وشو ځان یادوي نو دې د هغه چا نه په زیات نه پوهېږي چا چې تپوس وکړي جبریل علیه السلام یادوي چې زما او ستا علم په دې مسله کې یو شان دی څنګه چې تا ته دا پته نشته چې قیامت به کله راځي نو دغه شان ما ته هم پته نشته چې قیامت به کله راځي د قیامت ته راتلو علم چې دا به څه ټایم راځي او څه وخت به راځي دا خاص علم د صرف د چا سره دی د الله سره پیغمبر سره هم نشته او دا په دې دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشته ان الله عنده علم الساعه قل انما علمها عند الله دې وایي پیغمبره چې د قیامت ته راتلو علم هغه صرف د الله سره دی بل چاته دې پته نشته هلته دا فایده هم راووته یو مسلې نه خبر وای نه خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اوچت انسان دی خو چې د دې مسلې ورسره علم نه و نو صفای وي ما سره د دې علم نشته نو هر کله چې تا ته څه مسله راشي او تا ته پته نه وي د هغې او دلیل یې ته نه معلوم جواب یې ته نه معلوم نو په دې کې حیا مه کوه ښه صفا وایه ما ته د دې مسلې پته نشته الله اعلم الله ته پته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې ما ته د دې پته نشته نو هغه وله بیا ورته وویې جبریل علیه السلام ورته ویې فاخبرني عن اماراتها امارات دا د جمع ده د اماره او معنی د علامت مطلب دا دی چې ما ته هغه علامات ووایه کم علامات چې په دې دلالت کوي چې قیامت نږدې شوی دی صحیح ده وخت خو تا ته نه دی معلوم چې کله به راځي خو نښې راته بیان که چې څه نښې دي موږ پکې درسونه شروع کړي دي که نه دقه نښې مراد دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې بعض نښې ذکر کړي بعض دې حدیث کې بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دوه نښې ذکر کړي دي ان تلد الامة ربتها چې کله د وینځي نه د هغې مالکه پیدا شي د دې وضاحت موږ د قیامت په علاماتو کې موږ ښه وضاحت ته دي کړی چې دې څه معنی ده یو معنی دا دی چې یعنی ملکونه به ډېر فتح کړی شي او په آخر زمانه کې به وینځي د مسلمانانو سره څه شي ډېرې شي نو دی به بیا د دې وینځي سره کوروالی کوي نو د هغې نه چې کومه لور پیدا شي نو هغه خو به ازاد یې که نه ځکه چې هلته پلار یې ازاد دی نو دا د دې مور مالکه شوه دې مور څه شوه مالکه شوه یو معنی دا ده یو معنی دا هم ده چې آخر زمانه کې به د مور پلار سره بدسلوکي عامه شي نو بچی به داسې شي لکه د مور پلار مالکان داسې به شي بد اخلاقه به وي بد زبانه به وي نو دا ماشوم چې پیدا شو گویا کې د دې مور پلار یو مالک پیدا شو والعیاذ بالله داسې حالات به شي وان ترى الحفاة العراة العاله او چې کله ته وینې هغه خلک چې په خپو یې پیزار نه وي د غریبۍ د لاسه عرا لغړ توغړ ګرځي العاله غریبانان رعاء الشاء ګړي بیزې ساتونکي یتطاولون فی البنیان هغوی به غټې غټې آبادیانې جوړوي دا د قیامت یو علامت او راښکاره شوې ده نن سبا د عربو ته وګوره چې اکثرو پکې پوخا ده اوښان به یې ساتل او په دې شړو کې به پراته وو اوس هغه څه دي ټول مالداران دي زموږ په ملکونو کې هم چې ګړي بیزې به یې ساتلي او میخې غواګانې به یې ساتلي غریبانان خلک وو جامې لباس یې خاص نه و پیزار یې خاص نه و تعلیمونه یې نه وو نو هغه خلکو هم اوس دنګې دنګې آبادیانې شروع کړي دي دا د حدیث کې دې طرف ته دې نښې ته اشاره ده قال فمضى فلبثنا مليا عمر بن خطاب رضی الله عنه دې سړي ته تپوسونه وکړو بیا لاړ نو ډېر ساعت موږ تېر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې یا عمره اتدري من السائل تا ته دا پته شته چې دا تپوس کوونکی څوک و وایي ما ورته چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ته پته ده وایي ما ته وایي چې هذا جبرائیل اتاکم یعلمکم امر دینکم دا جبریل علیه السلام راغلی او تاسو ته دین خو
ګوره دم دلیل دی په دې باندې چې د صحابه کرامو سره هم علم الغیب نه و. حالانکه زه چې صحابه کرامو نه زیات نیکان څوک شتي نشته نیکان خلک. نو چې سړی اوس د نن سبا یو کس راوچتوي دا پلانې بابا به په غیب وپوهېدو او پلانې پیر صاحب به پوهېدو، داسې خبره شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشته، قیامت ورته پته نشته. صحابه کرامو سره علم الغیب نشته، نو بیا به نور څوک دي چې د هغوی سره به علم الغیب چې د دغه اوچتو خلکو سره نشته. دا ډېر ناشنا حدیث دی. ګوره د دې دپاره راوړو هغه ټولې خبرې د دې نه واضح شو. ما تاسو د کتاب په اوله کې ویلو، کتاب چې موږ شروع کوو چې ګوره شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې کومه خبره کوي نو وروسته به یې څه راوړي؟ دلیل راوړي. په دې حدیث کې هغه ټولې مسلې واضح شوې چې د دین 3 مرتبې دي او د هرې مرتبې بیا خپل ارکان دي. هغه ټولې مسلو باندې دلیل راوړو که نه. د دې نه دا فایده هم ثابته شوې د حدیث نه چې د سوال جواب په طریقې سره تعلیم ورکول ډېره ښکلې طریقه ده. لکه سوال جواب په طریقې سره دا مسله په ذهن کې کښېني. جبریل علیه السلام ډایرکټ دا مسلې بیان نه کړې، خو تپوس یې وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام څه ته وایي، ایمان څه ته وایي، احسان څه ته وایي، قیامت به کله راځي، علامات یې څه دي. په دې سوال جواب په طریقې سره ځکه اکثر هغه استاد هغه عالم چې هغه د شاګردانو نه درس په منځ کې تپوس کوي د شاګردان تکړه وي. په دې تپوس سره مسله په ذهن کې کښېني. او ځکه د دین ډېرو مشرانو هغوی به داسې چل کوو په درسونو کې چې دې شاګردانو ته به یو مسله ور مخامخ کړي، دې باره کې تاسو څه وایئ؟ هغوی به خپل جوابونه ورکړو، بیا به هر یو خپل دلیل ورکړو. د هغې نه بعد به بیا هغه عالم هغه استاذ هغه به جواب ورکړو چې دې کې د چا جواب برابر دی. نو دا تپوس به په دې وکړو چې دوی د ذهن وچلېږي، دوی ته دا مسله اسانه شي، او بل د دوی پته مو ولګي چې دا په څومره اوبو کې دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه م وه. لکه وایي که نه وي تاسو ته پته شتي وي غیبت څه ته وایي، بیا به تعریف وکړو. بیا کله به یې داسې ووي هغه 3 کسان تاسو پېژنئ چې اول به جنت ته ځي، هغه کسان تاسو پېژنئ چې الله به ورسره خبرې نه کوي. نو سوال جواب دا طریقه ډېره مزیداره طریقه ده. په دې سره مسله په ذهن کې کښېني. دا هغه دویم بنیاد و چې د هغې په باره کې خبرې شوې، او هغه دین پېژنده په څه سره؟ په دلایلو سره. الاصل الثالث، دریم بنیاد. د کتاب نوم دی که نه 3 الاصول، 3 اصول. نو 2 بیان شو، الله پېژنده، دین پېژنده. اوس راشه دریم بنیاد له معرفة نبیکم محمد صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر پېژنده د محمد صلی الله علیه وسلم دا د دین بنیاد دی دریم. او قبر کې به دې سړي باره کې تپوس کي، نو ځکه د پېژنده لازم دی او واجب دی او رکن دی او بنیاد دی. هلته څنګه په قبر کې جواب ورکوي او په دنیا کې ته نه پېژني. او ته څنګه غواړې چې د دې انسان په طریقه باندې عمل وکړي او هلته ته پېژنې نه. ځکه امام ابن حزم الاندلسي رحمه الله به دا خبره کوله، ډېره ناشنا خبره یې کړې ده. وی من اراد خیر الاخره، څوک چې د آخرت خیر غواړي، وحکمت الدنیا، او دنیا کې پوهه غواړي، او ښایسته سیرت غواړي، والاحتواء على محاسن الاخلاق كلها، او یو سړی دا غواړي چې ښایسته اخلاق پکې ټول راشي، واستحقاق الفضائل، او چې څومره فضیلتونه دي او فضایل یې هغه دی په ځان کې راولي او د هغې حقدار شي، فلیقتدي بمحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې چا تابعداري وکړي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ولیستعمل اخلاقه وسیره ما امکنه، او د پیغمبر اخلاق ته په ځان کې راولي، د هغه سیرت ته وګوري، په هغې د عمل وکړي، نو ده ته به د دنیا خیر هم میلاو شي او د آخرت خیر به ورته میلاو شي. د پیغمبر پېژنده دا د خیر دروازه ده، د خیر دروازه ده چې دا پیغمبر دې وپېژندو، نو ته به بیا لازم دا ګویي کوي چې دا سړی څوک دی؟
د الله پیغمبر دی. کله چې د پیغمبر د سیرت وګورې، ځکه امام ابن حزم رحمه الله دا خبره کړې ده، ډېره ناشنا خبره کړې ده، الفصل فی الملل والاهواء. په دې کتاب کې امام ابن حزم رحمه الله وی ان سیرة محمد صلی الله علیه وسلم لمن تدبرها، چا چې د پیغمبر په سیرت کې سوچ او فکر وکړو، تقتضي تصدیقه ضرورتا، دی به ضرور لازم د دې پیغمبر تصدیق کوي، رښتینی به ورته وایي. هلته سیرت یې ولیدو که نه، نو ځکه بیا دا وایي که د پیغمبر سره نورې معجزې نه وې او صرف یې موږ د سیرت کتلی وې، نو زموږ به په ایمان راوړی وی. داسې ناشنا سیرت دی د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو دریم بنیاد څه دی؟ پیغمبر پیژنده. شیخ رحمه الله به د دې بنیاد وضاحت چې کوي، یو څو خبرې به ذکر کوي. د پیغمبر نوم، د هغه نسب، عمر یې څومره، په کوم ځای کې پیدا شوی، هجرت یې کوم ځای ته کړی، څومره ژوند یې تېر کړی، په څه باندې ورته نبوت میلاو شوی، په څه باندې پیغمبر شوی، دا مسلې به بیانوي. نو ځکه اوس وایي مؤلف رحمه الله وهو محمد صلی الله علیه وسلم. او نوم یې څه دی؟ د دې پیغمبر نوم څه دی؟ محمد. وهو محمد. دا نوم بعض علما وایي چې عربو کې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نوم نه مخکې د چا دا نوم نه و. عرب وایي احمد نوم یې، خو بعضو پرې رد کړی دی چې نه، سیرت کې بعض ځایونو کې داسې خلک میلاو شوي دي پخوانو خلکو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې د هغوی نومونه څه و؟ محمد و. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم محمد و. عرب دا نوم د محمد او احمد ډېر خوښوي، وجه دا چې دې کې دنه دا معنی پرته دی چې خلک یې صفت کوي. احمد او محمد دوه معنی دي، یو دا چې د الله په ښه طریقې سره حمد وایي، او بل دا چې خلک هم د ده صفات بیانوي. او د دواړه خبرې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د الله څنګه حمد ویلی دی، نو داسې هېڅ چا نه دی ویلی. او بیا د پیغمبر چې کوم اوچت صفات دي په مخلوقاتو کې، نو هغه د بل چا هغه نشته. خلک یې صفت کوي، خلک پرې ثنا وایي. په قرآن کې په څلورو ځایونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم راغلی. محمد دا محمد نوم په څلورو ځایونو کې راغلی. سورة الفتح کې راغلی دی محمد رسول الله. په سورة العمران کې راغلی دی وما محمد الا رسول. په سورة الاحزاب کې راغلی دی ما كان محمد ابا احد من رجالكم. په سورة محمد کې راغلی دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا نوم د الله په څلورو ځایونو کې راغلی، د الله د قرآن په څلورو ځایونو کې راغلی. او سبحان الله د الله دی محبت ته وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، چې چېرته ورته داسې اواز نه دی کړی د قرآن کې چې یا محمد، بلکې یا ایها النبي، یا ایها الرسول، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل. داسې نه وي چې یا محمد، لکه څنګه نور پیغمبرانو ته ویلي یا یحیی، یا زکریا، یا عیسی. خو دا نوم چې ذکر کړی دا په خبر کې ذکر کړی چې لکه محمد رسول الله، مطلب څه دی؟ یعنې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. اواز یې ورته په دې نه دی کړی. د الله محبت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور نومونه هم دي، لکه یو مشهور نوم یې څه دی؟ احمد. دا دوه نومونه ډېر مشهور دي، محمد او احمد. سورة الصف کې دې تذکره شته کنه، عیسی علیه السلام دا خبره کړې وه چې زمانه بعد به یو پیغمبر راځي ومبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد. زمانه بعد به یو پیغمبر راځي، دا هغه به څه نومي؟ احمد. حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما 15 نومونه دي، انا محمد و احمد وانا الماحي وانا الحاشر وانا العاقب. یو حدیث کې نبی الرحمه راځي. الغرض داسې نور نومونه هم شته، بعض صفات دي، بعض نومونه دي. او دلته ته دا فایده ذکر کو چې
دا په پاکستان کې بعض قرآنونه چاپ کېږي زموږ په دې ملکونو کې، نو په دې اولني مخ کې د الله یو کم سل نومونه ذکر کړي او بیا په آخرني مخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کم سل نومونه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یو کم سل نومونه دا اکثر بې سنده دي، نو په دې کې هغوی غلو کړي. نسب یې څه دی؟ اوس یې نسب ذکر کوي. ګوره نوم یې معلوم شو، اوس وایي راشه نسب یې واوره. محمد بن عبدالله، محمد صلی الله علیه وسلم زوی د عبدالله، د پلار نوم یې څه و؟ عبدالله. د مور نوم یې څه و؟ آمنه. ابن عبدالمطلب ابن هاشم. عبدالله زوی د عبدالمطلب دی. عبدالمطلب دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکه دی. هغه بیا زوی د هاشم دی. دته نسبت کېږي نه، بنو هاشم چې ورته ویلی کېږي. نو هاشم پلار د چا دی؟ د عبدالمطلب دی. و هاشم من قریش، او هاشم بیا په قریشو کې دی. و قریش من العرب، او قریش بیا په عربو کې دي. والعرب من ذریة اسماعیل بن ابراهیم الخلیل علیهم السلام، او عرب بیا د اسماعیل علیه السلام په بچو کې دي چې هغه زوی د ابراهیم علیه السلام دی علیه وعلى نبینا افضل الصلاة والسلام. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا په اولاد کې دی؟ اسماعیل علیه السلام په اولاد کې. و دلته بله فایده یاد ساتئ، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسب درې قسمه بیانیږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسب درې قسمه بیانیږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوم نه واله د عدنان پورې د صحیح یقیني دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واله چا پورې؟ عدنان پورې. بیا بعضې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واله د اسماعیل علیه السلام پورې ذکر کوي. نو په دې کې څه نه څه اختلاف شتی د سیرت والو. او بعضې خو له منډه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واله چا ته رسوي؟ آدم علیه السلام ته، او دا بلکل بې سنده دی. د دې حقیقت صرف الله ته معلوم دی. ها د عدنان پورې خبره څه ده؟ یقیني ده، او دې کوم شک نشتی چې عدنان د اسماعیل علیه السلام په بچو کې. بیا د عدنان نه بعض رسېږي اسماعیل علیه السلام ته، دې کوم اختلاف شته، خو لږ ډېر اختلاف دی. اور چې دغه دی چې د اسماعیل علیه السلام نه بیا آدم علیه السلام پورې، نو دا ډېر غټ تحقیق غواړي، او دې کې داسې تحقیقي خبره نشته. عرب په دوه قسمه دي. وی هاشم د قریشو نه دی، قریش په عربو کې و. عرب په دوه قسمه دي، عرب عاربه، اصل چې کوم عرب دي، او دوی ته قحطانیین هم ویلی کېږي. قحطانیین اصل کې دوی نسبت یو کس ته کېږي چې د هغه نوم سبع ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان، او دا پخوا په یمن کې و. دا عرب، دا اصل عرب دي. او بیا د یمن نه دوی خواره شو په جزیرة العرب کې. څومره ملکونه چې تاسو وینئ دلته د جزیرة العرب ده، نو دا د یمن نه د عرب بیا خواره شوي دي. دویم قسم عرب دي عرب مستعربه. هغه څنګه دوی ته عدنانیین ویلی کېږي، او دوی په مکه کې پیدا شوي دي. د هغه ځینې بیا خواره شوي دي په دې حجاز کې، مدینې او د قوش علاقوت او تهام، او د دوی نسب اسماعیل علیه السلام ته رسي. اسماعیل علیه السلام خو عربی نه و، ځکه دوی ته عرب مستعرب ویلی کېږي. اسماعیل علیه السلام څه عربی نه و هغه. نو بیا څنګه د عرب د هغه په بچو کې رالو؟ نو جواب د هغې دا دی چې هغه کله زمزم د کوی هغه واقعه کې راځي که نه، چې دغه ځای ته یو قبیله راله، جرهم غټه قبیله د عربو، او ده د هغوی نه واده وکړو. د چا نه واده وکړو؟ د دغه غټې قبیلې نه چې هغه په اصل کې قبیله څه وه؟ عرب وه. نو بس بیا چې د کوم بچي پیدا شو، د ده په نسل کې بیا عدنان پیدا شو، نو بیا عرب مستعربه چې څومره یې دغه عدنان ته نسبت کېږي. ورسېدی فکر. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عدنان په بچو کې دی. د چا په بچو کې دی؟ عدنان. قریش دا اوچت خاندان او قبیله ده، او د الله سبحانه وتعالی دا طریقه ده چې کله هم پیغمبران رالیږي، نو په اوچت قوم
او په اوچت نسب کې رالیږي. وجه دا دی چې کله د یو انسان قوم او نسب مضبوطي نو دی بیا په حق بیانولو کې زړوري، قوم ورسره ودرېږي، اوچت صفات پکې. نو ځکه الله په کمزورو قومونو کې پیغمبر نه راولي، ځکه چې کمزوري. یو سوچ وکړه چې څومره پیغمبران دي نو دا ټول د قوم په هغه عزتمنو خلکو کې راځي. دا نسب شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وله من العمر 63 سنه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 63 کاله عمر. دا خبرې خو په دې کتاب کې شیخ مختصر ذکر کړي دی چې دې دپاره چې مسلمان پې پوه شي، کم سے کم دغه بنیادي خبرې چې سړي ته یاد دي. نور د سیرت درسونه موږ الحمدلله کړي دي او سلسله ډېر ځي پورې موږ رسولي. ما ته ښکاري چې اویا که سره پاس اویا درسونه پکې موږ کړي دي په هغه سیرت په درسونو کې تفصیلا موږ دا خبرې بیان کړي دي. هغه واورئ، ډېره فایده به ورته میلاو شي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر څومره و؟ 63 کاله. منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. په دې 63 کالو کې 40 کاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې تېر کړي دي. د نبوت نه مخکې څو کاله ژوند تېر کړی؟ 40 کاله. یو امین سړی و، مشهور په قریشو کې چې دا یو امین او صادق انسان دی. 40 کاله داسې تېر کړي دي، بیا ول الله نبوت ورکو. نو د دې نه دا واضح شوه بله مسله چې نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله میلاوېدو نو د هغه څومره عمر و؟ 40 کاله. او اکثرو پیغمبرانو ته چې نبوت میلاو شوی دی نو هغه هم په دقه عمر کې میلاو شوی دی. وجه دا دی چې 40 کالو ته سړی ورسي نو غالبا چې بیا په ده کې کم صفات وي هغه بیا نه بدلیږي، دی پوخ ودرېږي په یو ځای باندې. 30 کاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې تېر کړي دي چې پیغمبر و. 40 سره چې 30 ولګوي ټول څو شو؟ 63 کاله. حدیث کې هم د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زما امتیان به اکثر به د شپېتو نه د اویا په منځ کې مري. او دغه شان ده څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دې امت ډېر خلک هغه د شپېتو نه د اویا منځ کې مري، او لږ خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې دې نه به اوړي. او نن سبا خو عمرونه ډېر کم شوي دي، ډېر. هغه پخواني مشران که پاتې دي بعض لږ ډېر، نور خو نن سبا عمرونه په ځوانۍ کې خلک مري، او بیا د اچانک مرګونه عام شوي دي، او بیماریانو باندې مرګونه عام شوي. دا د قیامت په علاماتو کې دا هر څه چې قیامت نږدې دی. څومره چې شاته ځي عمرونه اوږده وو. لکه ورته شروع د آدم علیه السلام نه وکړه، نوح علیه السلام 1000 کاله عمر به، 800 کاله عمر به، 200 کاله عمر به، بیا کته راځه ورو راکمېدو، 300 کاله به عمر و، 400 به، بیا ورو ورو داسې راتلو کته. او زموږ په دې وخت کې ډېر عمرونه کم شوي دي، عمرونه ډېر زیات کم شوي دي. دغه شپېتو ته پکې هم لږ خلک ورسي. الغرض دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو نو عمر یې څومره و؟ 63 کاله و. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مکه. نبوت ورته په اقرا سره میلاو شوی دی، پیغمبر شوی په مدثر سره دی، سورة المدثر. و د دې څه مطلب دی چې نبوت ورته په اقرا سره میلاو شو او ولېږلی شو په دعوت په سورة المدثر سره. یعنی مخکې نبی شو بیا رسول شو، مخکې نبی شو بیا رسول شو. او په دې کې څه فرق دی په نبی او په رسول کې؟ د علما اوږدې خبرې کړي دي، خو ټول نه واضح خبره په دې کې دا ده چې نبی هغه چاته ویلی کېږي، وحي خو دواړو ته کېږي، نبي ته هم کېږي رسول ته هم کېږي. خو نبي ته وحي کېږي او دی هغه دین بیانوي، هغه شریعت بیانوي کوم چې د ده نه مخکې پیغمبر بیان کړی دی، یعنی هغه کتاب بیانوي، بل کتاب نوی کتاب نه ورکړی کېږي. او رسول ته نوی کتاب ورکړی شي، نوی شریعت ورکړی شي. دا فرق دی په نبی او په رسول کې. نبی هم د هغه زوړ رسول هغه کتاب بیانوي،
مکه مسلې بیانوي، رسول نوي مسلې بیانوي. نو دا فایده شوه. هر رسول نبی دی او هر نبی رسول نه دی. هر رسول نبی دی، وحی خو ټولو ته کېږي. نو اوله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو، صرف نبی شو، او بیا ورته د دعوت امر وشو چې اوس یې ورسوه خلکو ته. نو تاسو ته هغه واقعه معلومه ده، زه نه ځم هغه اوږد حدیث ته، هغه ډېر اوږد حدیث دی د عایشه رضی الله عنها په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د نبوت میلاوېدو نه مخکې اول خبره دا شی وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به د ښایسته خوبونه راتلو، دا مزېدار خوبونه. د شپې به یې خوب ولیدو، سهار به رښتیا شو. بیا ثم حبب الیه الخلا، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې بیا ځان له وخت تېرو. بیا په هغه ټایم کې جبریل علیه السلام راغی. تاسو ته قصه معلومه ټولو ملګرو ته. نو جبریل علیه السلام ورته ووایي ولوله اقرأ، ما نه بقارئ، ما له لوسته نه راځي. 3 پیرې داسې وکړو او بیا یې ځان سره ونیو په زوره. نو بیا په اخره کې ورته ووایي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. نو دا 5 آیتونه په دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شوی دی. دا مطلب دی د شیخ رحم الله د وینا چې نبئ باقرأ، نبي شوی دی په اقرا سره. په دې سره خو صرف نبي شو که نه، لا د دعوت حکم خو ته لا نه دی شوی که نه، صرف دا شو چې وحي راله بس. وارسل بالمدثر، بیا د سورة المدثر د آیتونه څه وخت بعد نازل شو. یا ایها المدثر قم فانذر، صادره اچونکي په ځان باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغی یېرېدلی و که نه، نو څه ووي زملوني زملوني، په ما صادر راواچوي، په ما کمبل راواچوي. نو الله ورته آواز وکړي کمبل اچونکیه، په ځان صادر اچونکیه، قم فانذر، پاسه ودرېږه دا خلک وویروه. نو اوس څه شو؟ اوس رسول شو، اوس پیغام ورسوه خلکو ته. پیغمبر ورته ولې وایي پیغام به رسوي. وبلده مکه، او خپل ښار یې څه دی؟ مکه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې و او په مکه کې پیدا شوی. الله په داسې ځای کې پیدا کړی و چې ټول غرونه دي هلته، نه پکې د سیل ځای شته. نو دلیل دی دې خبرې ته، اشاره پکې دې خبرې ته ده چې په داسې ځای کې یو انسان ته داسې عجیبه خبرې د څنګه معلومې شوې، خو دلیل دی چې د الله پیغمبر دی، وحي ورته راغلی ده که نه. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الله را لېږلی و دې دپاره چې خلک ویري د شرک نه او دعوت ورکړي د توحید طرف ته. دا بنیادي مسله دې دپاره په اصل کې راغلی و. بیا نورې مسلې د دې نه بعد دي. ځکه ووایي الله را لېږلی و چې خلک ویري د څه نه؟ د شرک نه او دعوت ورکړي د څه طرف ته؟ د توحید طرف ته. توحید نه بیا څه فایده نشته نه. لکه حدیث عایشه رضی الله عنها په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. هغې ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ ويا رسول الله ابن جدعان دا په عربو کې ډېر مشهور سړی، ډېر ښه سړی و. وی ده به رښتې ډېرې ساتلې. عایشه رضی الله عنها وایي غریبانو له به خوراکونه ورکول، بلکې بعضو تاریخونو کې داسې راځي او روایتونو کې چې ده به دومره غټ دیګونه باندې کړي وو چې هغې ته به یې پوړۍ ایښودې. دومره غټ دیګونه به ده باندې کړي وو د غریبانانو له او میلملو له. فهل ذاک نافعه؟ عایشه رضی الله عنها ښکلی تپوس وکړو، وی رسول الله دا وله څه فایده ورکوي؟ یعنې ده چې دا دومره ښه کارونه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا ينفعه، دا وله هېڅ فایده نه ورکوي. ولې؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. یو ورځ هغه دا نه ویلي چې یا الله زما ګناهونه وبخه په آخرت کې، یعنې آخرت یې نه منو، عقیده یې نه وه. نو چې عقیده نه یي، توحید نه یي، نو بیا ستا د اعمال تعالی فایده نه درکوي. والدلیل، او دلیل په دې باندې څه دی؟ قوله تعالی، وینا د الله یا ایها المدثر،
د سورة المدثر اولنی آیتونه. یا ایها المدثر ترجمه دا د ای صادره چونکیه، قم فانذر، پاسه خلق ویروا. د څه نه ویروا؟ د شرک نه، د الله د عذاب نه ویروا. نو دعوت ورکه توحید طرف ته څه ورته ووایي؟ وربک فکبر، او د خپل رب لویي بیان کا. د رب لویي بیانول دغه توحید دی که نه. وثیابک فطهر، خپلې جامې پاکې کا. نو د دې خو یو معنی دا چې جامې پاکې ساته، ظاهري جامې، داعي دپاره پکار جامې پاکې، دا خو واضحه ده. بله معنی په دې کې دننه دا ده چې خپل اعمال د شرک نه پاک کا. جامه اعمالو ته هم وایي، یعنی پیغمبر ځان به د شرک نه لرې ساتي. والرجز فهجر، او د بوتانو د بندګۍ نه او د غیر الله د بندګۍ نه ای پیغمبر ځان لرې ساته. د دې ځای نه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو. اقرا کې خدا نه و چې لاړ شه دعوت وکړه، هلته خو صرف څه شو؟ نبي شو، وحي ورته راغلی. په دې ځای کې ورته د دعوت حکم وشو چې اوس پاسه او د دنیا ټوله ویروه، توحید بیان کا، د شرک نه خلک ویروه. اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحید. سبحان الله، لس کاله مکمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف د توحید دعوت چلولی. نبوت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو کاله تیر کړي؟ 30. او په 30 کاله کې لس کاله صرف د توحید دعوت کړی. باز راشي تاسو توحید له سم زور ورکړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نور دعوتونه او نورې مسلې وروسته بیان کړي دي. شروع د توحید نه کړي ده. او څو کاله؟ لس کاله. توحید بنیاد دی، د توحید نه به شروع کې. وبعد العشر عرج به الى السماء. لس کاله بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه واقعه راغله د څه شي؟ هغه د اسراء او معراج هغه موږ سیرت کې بیان کړی ده. د مقام د هغې نه دی چې اوس موږ واقع تفصیلا بیان کړو. خو د نبوت په 10 کال، 10 کاله چې پوره شو، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ اسراء او معراج د واقع پرې راغله. او یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا واقع راغلی ده، په بدن سره راغلی ده. دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وده خوب لیدلی، نه نه، ښه ویښ و. او جبریل علیه السلام د ځان سره بولی او بیت المقدس ته تللی، هلته امامتي ورکړه پیغمبرانو ته، د هغوی هغه روحونه ورته الله را واپس کړو، هلته ولاړو. او بیا د هغه ځای نه چېرته لاړ؟ بر اسمانونو ته. او اسمانونو کې د پیغمبرانو سره ملاقات وکړو، او ډېر عجیبه احوال او منظرونه هلته ولیدو چې د هغې تذکره په خپلو ځایونو کې شوې ده. شیخ رحمه الله وی وفرضت علیه الصلوات الخمس، او هلته پې الله 5 منځونه بیا فرض کړو. څو منځونه؟ 5، چې دا مخکې څو؟ 50. کله موسی علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو څو پیرې ووي او لاړ راغی، نو الله ورته 5 کړو. وی اجر یې د 50 دی او عدد کې 5 دي. نو ځکه به د آیت ساتئ، حدیثونو کې دا راځي چې بیا په دقه سحر له د شپې چې کله اسراء او معراج دا واقع راغله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی او 5 منځونه پې لازم شو، نو سحر له بیا جبریل علیه السلام راغی. او دا حدیثونه موږ بیان کړي دي په مشکات په درسونو کې چې جبریل علیه السلام امامتي ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. نو د مانځه هغه وختونه یې ورته وښوو. حدیث کې راځي که نه؟ جابر بن عبدالله رضی الله عنهما چې وی جبریل علیه السلام راغی او امامتي وکړه، مخکې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه پسې شاته ولاړو او خلک په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې شاته ولاړو. نو هر مونځ یې په خپل وخت کې وکړو. په 2مه ورځ بیا راغی، نو د هر مانځه هغه ابتدایي وخت یې اوله ورځ کې وښو او اخرنی وخت یې ورته بله ورځ کې وښو. نو ټول وختونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وښوی شو. وصلى في مکة 3 سنین، بیا د 3 کاله دغه 5 منځونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې کړي دي؟ په مکه کې کړي دي. وبعدها امر بالهجرة الى المدینه، او بیا د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر وشو د څه شي؟ د هجرت مدینې ته. نو د مکې او هجرت یې کوم ځای ته کړی دی؟ مدینې ته یې کړی دی. په اوله کې
مسلمانانو هجرتونه کړي، 2 هجرتونه کړي د حبشې ته، ځکه چې هلته هغه مشهور باچا و چې هغه ډېر اخلاقي او ډېر میلمه دوست سړی و، نجاشي. نو 2 هجرتونه مسلمانانو هلته کړي دي. بیا هغوی تلي و. 3م هجرت بیا مدینې ته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کړی. موږ سیرت کې دا واقعه بیان کړې وه که نه، چې د حج په موسم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 12 کسانو سره میلاو شي چې هغه په انصارو کې و، د مدینې نه راغلي و. هغوی له پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړو، د توحید طرف ته، الله طرف ته هغوی دعوت قبول کړو. او بیا اولنی بیعت وشو چې هغې ته ویل کېږي بیعة العقبه الاولى، اولنی بیعت. هغوی بیا لاړو دعوت یې وچلو مدینه کې. نو بیا بل کال رالو 80 کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، هغوی بیا بیعت وکړو، هغې ته ویل کېږي بیعة العقبه الثانیه، 2م بیعت. بیا دې بیعت نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې چې کوم مسلمانانو نو هغوی ته ووایي چې تاسو هم هجرت وکئ. بیا څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم اجازت میلاو شو، نو هغه هم هجرت وکړو. او د هجرت ملګری څوک و؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. والهجرة هجرت ستوي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هجرت ستوي دا آغا ملک نه نقل کېدل چې هلته شرک عامي، داسې ملک ته چې هغه د مسلمانانو وي، دې ته هجرت وي. بلد الشرک، د شرک او د کفر ملک چې هلته د کفر کارونه او شرکیه کارونه زوروري او ظاهري، دا د کافرانو ملک دی که نه. د داسې ملک نه تله هغه ملک ته چې هلته اسلام زوروري، د اسلام شاعر پکې ښکاري، لکه منځونه، جوماتونه، اخترونه، جمعې. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ دا بیا بلد الاسلام دی. په دې باندې به اکتفا وکړو. سبا به د دې ځینې شروع کوو چې تاسو ته خبره یادوي. هجرت تعریف شیخ رحمه الله وکړو چې هجرت وایي نقل کېده د هغه ملک نه چې هغې کې شرک او کفر عامي او زوروري، داسې ملک ته چې هغه هلته اسلام زوروري. بیا دې نه بعد شیخ رحمه الله دې خبرې وضاحت کړی دی چې هجرت دا اوس هم شتي، او په هغه چا باندې اوس هم هجرت لازم دی چې څوک د کافرانو سره اوسیږي او خپل اسلام نشي راښکاره کولی او د اسلام شاعر. دې مسلې وضاحت به بیا سبا کوو، او باقي کومې خبرې چې د دې بنیاد سره تعلق ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژنده دا وبیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او الله دې موږ ته د هغه سفارش نصیب کړي، او د هغه د حوض کوثر نه الله موږ ته اوبه نصیب کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.